د لوګر ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره د زده کوونکو زده کړیالانو په شمېر کې د پام وړ ډېروالی راغلی او د دوی اړوند په 14 ښوونځیو او انسټیټونو کې د ویترنري، کرنې، برق او ځانګړو زده کړو په څانګو کې د منظم او مجهز کتابتون او کمپیوټر خونې او تجربوي فارم په لرلو سره سلګونه زده کوونکي او زده کړیالان په عملي او نظري زده کړو بوخت دي. دوی همداراز په دې ولایت کې د پوهنې او زده کړو پر مینوالو غږ کوي چې له شته فرصت او امکاناتو د استفاده وکړي او په یادو بنسټونو کې د زده کړې وکړي. د لوګر په سطحه موږ 14 تعلیمي مراکز لرو، نو په دې ټولو تعلیمي مراکزو کې تقریبا 6 سره شاوخوا شاګردان موږ لرو. بخښنه زراعت ده، عمومي او ویترنري ده او میخانیکي برق رشته ده او تعلیمات خاص لرو. موږ عمومي ستون ده د تعمیرو په حساب باندې تعمیرونه موږ کم لرو. بل پلو په دغو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې پر زده کړو بوخت زده کوونکي او زده کړیالان هم له شته زده کړیز او پوهنیز وضعیته خوښ دي او د اسلامي امارت له مشرتابه څخه د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو غوښتونکي دي. الحمدلله د اجرا فضا ډېره زیاته مساعده ده، نو عملي کارونه هم ترسره کوو، نظري کارونه هم ترسره کوو، د خپلو استادانو نه هم راځي. نو له نورو محصلینو هم غوښتنه ده څوک چې بیکاره دي راسي دلته خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. موږ الحمدلله ډېرې لاسته راوړنې لرو، عملي او نظري کارونه مو کړي او خپل استادان راځي، بلکې داسې نور سیستمونه پروګرامونه موږ ته جوړ سي چې عملي کارونه پرې ترسره وکړو. مسؤلین هم دا غوښتنه ده چې خدمت سي موږ ته. هیره دې نه وي چې سږ کال هم لوګر کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په ادارې پورې له اړوندو علمي بنسټونو څخه څه باندې 150 تنه زده کړیالان فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي.